ملا غني برادر څوک او څومره مهم دی او څنګه کولی شي چې د افغانستان په سوله او جګړه کې تاثیر ولري؟ په سر کې گزارش. د طالبانو د ډلې د یو بنسټ ایښودونکي ملا عبدالغني برادر او د دې ډلې د مالي مسؤل ملا عبدالصمد ثاني د خوشي کېدو په تړاو د بېلابېلو خبرونو له خپرېدو وروسته اوس پاکستاني چارواکو او د طالبانو سرچینو تایید کړي چې ملا برادر تر 8 کلونو زندان وروسته خوشي شوی دی او ټاکل شوی له خپلې کورنۍ سره کراچۍ کې یوځای شي، خو تر اوسه د ملا برادر هیڅ تصویر نه دی خپور شوی. ملا برادر اخوند خو پرون راخلاص شوی دی، پرون ماپښین نو دوی ویلی سم چې ملا برادر اخوند په خپل وخت کې د طالبانو په وخت کې دی ملا محمد عمر اخوند ته چې هغه امیرالمؤمنین نږدې و، نو زما فکر باندې په هغه کې دی ملا برادر اخوند به ډېر مؤثر وي او تاثیرګزاره به وي او تاثیر به زیات وي. 50 کلن ملا برادر یو له 4 کسانو وو چې په 1994 کال کې یې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو ډله جوړه کړه. سرچینو ویلي چې ملا برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې خوشی شوی دی. ما از انکشاف حمایت میکنیم و باور داریم که خلیلزاد میتونه موفق ترین شخص در این رابطه باشه. یکی برخی از زندانیای طالبان آزاد شده، من فکر میکنم کار بسیار مثبت است. کابل کې چارواکو د خبر نه تایید او نه هم رد کړی دی، خو حکومتي سرچینو په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي ویلي چې ملا برادر نه دی خوشي شوی او لا هم د پاکستان په بند کې دی. بلخوا د ناټو سرمنشي د سولې ټینګښت لپاره د کابل او واشنگټن د هڅو په همغږۍ ټینګار کوي. موږ د سولې له بهیر څخه چې د افغانانو په مشري او مالکیت وي ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د امریکا مستقیمې خبرې هم ارزښتناکې دي او زه ډاډه یم چې واشنګټن دا هر څه له کابل سره په همغږي ترسره کوي. ملا برادر د طالبانو له باوري او کلیدي قوماندانانو وو چې په 2010 کال کې د پاکستان د کراچۍ ښار په سویل کې د پاکستان او امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو او زندان ته ولېږدول شو. افغان چارواکو ویلي وو چې نوموړی تر نیونې مخکې په پټه له دوی سره د خبرو په حال کې وو او پاکستان د دې بهیر د ګډوډولو لپاره دا ګام واخیست او غوښتل یې چې دغه بهیر خپل لاس کې ولري. شما بیننده برنامه نگرش هستین. آگاهان به این باور هستند که آقای زلمه خلیلزاد نماینده امریکا توانست تا ملا غنی برادر که معاون و مغز متفکر طالبان هم گفته میشن از بند رها بکنن. بحث های دیگه که وجود داره، ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت خود نوشته که در تفاهم سیاسی که بین امریکا و طالبان صورت گرفته ملا برادر رها شده. ای که برادر تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره بالای روند صلح افغانستان با کارشناسان در میان میگذاریم. آقای جمال ناصر اصولی آگاه سیاسی، آقای لیاقت علی فرامرز عضو ارشد جبهه ملی مردم افغانستان و آقای لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. تاسو ډیر ښه راغلی صاحب، شما خوش آمدین صاحب، ښه راغلی. له تاسو نه به پیل کړو، ملا برادر څومره کولی شي د طالبانو په منځ کې دومره تاثیر ولري چې طالبان د سولې میز ته راوکاږي؟ دا به ډېر سخت وي چې دومره وخت افغان حکومت وار وغوښتل چې طالبان سره سوله وکړي. آیا یو دمي یو ملا برادر کولی شي چې ټول طالبان راکش کړي میز ته؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه د ټلویزیون لیدونکو ته، تاسو ته او مېلمنو ته سلامونه. ګورئ، د افغانستان جګړه د کلونو جګړه ده. دا جګړه د افغانانو داخلي جګړه نه ده، د سیمې د استخباراتو د نړۍ د استخباراتو جګړه ده. دلته په لسهاوو استخباراتي کړۍ سره لاس او ګریوان دي. نیابتي جګړه یې پیل کړې په افغانستان کې او د دې ټولو ترڅنګ دلته بیا د جګړې اصلي عامل چې پاکستان دی په جګړه کې مستقیم ډول ښکیل دی. جګړه رهبري کوي، جګړې ته تحرک ورکوي، جګړه ګرموي، تجهیز، روزنه، یعنی د هر څه چې جګړې ته مهم او اړین دي په دې کې پاکستان لاس لري. دا یوه واضح خبره ده. د یو شخص یا د اشخاصو په خلاصولو یا په بندي کولو باندې د افغانستان جګړه نه حلي. اصلي موضوع ته که موږ راشو،
نظر ورته واچو دا ده چې که چیرې امریکا وغواړي چې په پاکستان باندې په صادقانه ډول فشار راولي نو هلته موږ د سولې څرک لیدای شو. د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې افغانانو ته هیله پیدا شوې چې په یو نه یو ډول به پاکستان باندې فشار راشي او یا به یې راولي. تر یو حده جزوي مسایل وشو. ښاغلی اصولي صاحب، آیا ملا برادر تاسې څرک نه بولئ؟ حال دا چې د ښاغلي کرزي صاحب په واکمني کې ښاغلي کرزي وار له پاکستان نه وغوښتل چې دا ملا برادر خوشی کړي، خو پاکستان دا خبره ونه منل. ملا برادر هم طالبان ته ډېر مهم و، هم افغان حکومت ته، خو هیڅ وخت پاکستان دا خبره ونه منل. دا د خلیلزاد فشار و چې ملا برادر خوشی شو. نن طالبان هم خپل په تیوت کې لیکلی و چې ملا برادر د یو سیاسي تفاهم او منځګړیتوب لپاره خوشي شوي. ګورئ، یوې مسلې ته راځو. مخکې مې اشاره وکړه چې پاکستان په مستقیم ډول د جګړې په ټولو اړخونو کې ښکېل دی. ویلی شو چې د پاکستان سره بې مشورې د سولې خبرو نیول، د سولې خبرو پر مخ بیول پاکستان ته د منلو نه ده. په هغه وخت کې هم ګنګوسې شوې چې دا یې نیول کېده چې ګواکې ملا برادر غواړي چې د افغانستان د وخت حکومت سره د سولې خبرې پر مخ ویسي. پاکستان راجګ چې ملا برادر یې ونیو. په اوس کې هم زه په لویه کې که موږ نظر پرې واچوو، د یو شخص په خلاصولو او یا په بندي کولو باندې د سولې راتګ شتون نه لري. اما یوه خبره شته دی، که چیرې امریکا وغواړي یا یې غوښتي وي چې نور باید په افغانستان کې د جګړه تر یو حده کنټرول کړي، نو بیا د ملا برادر خوشي کول د افغانستان د سولې یو څرک کیدای شي. ځکه که چیرې دوه طرفه سره کینی د سولې خبرې پر مخ وړي نو د دوی ترمنځ شرایط دي. ستاسو شننه څه ده؟ د هغه آیا امریکا غواړي چې د په سیمه کې سوله راشي، یا امریکا غواړي چې دغه سوله تر حده یو حده کابو کړي؟ اخرین څرکونه دا ښایي چې یو څه شته دي د پردې لاندې چې د سولې لپاره یې تر یو حده تحرک شروع شوی. د زلمي خلیلزاد ټاکنه، د زلمي خلیلزاد په سوله کې د سولو خبرو کې ونډه، د طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کړل، همدا د ملا برادر خوشي کول تر یو حده. یعنې دا هغه څه دي چې د شرطونو نه به یو شرط دا هم وي چې ملا برادر باید خوشي شي. یعنی یو شرط یا جزوي یو شرط دا پوره کیږي چې ملا برادر خوشي کیږي، د سولې هغه وړه نقطه، د سولې دپاره هغه وړه نقطه پوره کیږي، دویم ټکي ته راځي. یعنی یو څه څرک موجود دی، خو تر هغې موږ همدغه خبرو ته هم د شک په نظر ګورو، چون په د تیرو 18 کلونو کې په وار دغسې وعدې شوي چې ګواکې سوله راځي، د سولې خبرې روانې دي. پاکستان هیڅ وخت نه دی غوښتي چې د افغانستان سره صادقانه سوله وکړي. پاکستان د تل لپاره د سولې خبرې میز ته اچولي دي او د هغې ترڅنګ یې افغانستان ته ترهګر رالیږلي دي. د هغې ترڅنګ د افغانستان جوماتونه، مدرسې او ښوونځي ړنګ کړي، په بمونو یې الوځولي، افغانستان ته یې ځانمرګي رالیږلي، افغانستان یې د اور په لمبو سوځولی. که امریکا وغواړي بیا نو پاکستان څه کولی شي؟ ګورئ، که چیرې یوې خبرې ته ځیر شو، یوه کورنۍ ده، په کورنۍ کې د کور غړي دي، اولادونه دي، میرمن ده او د کور مشر دی. که چیرې د کور مشر وغواړي چې زموږ تاسو په کورنیو کې اکثریت پلاري د اولادونو، که هغه وغواړي چې په کورنۍ کې تغییر راولي د یوې مسلې په اړوند یا د یو مشکل په ارتباط باندې، هغه کولی شي دا کار وکړي. غواړي که نه غواړي؟ امریکا که چیرې وغواړي چې پاکستان په صادقانه ډول فشار راوړي، سوله راځي،
غواړي که نه غواړي ښاغلی دا چې غواړي او که نه غواړي ګورئ دا هغه څه دي چې تر اوسه یې نه دي غوښتي تر اوسه د 18 کاله چون جګړه روانه ده عملا دغه استازي زلمی خلیزات ورسره د سپینې ماڼۍ استازي همدارنګه د پنټاګون کسان دغه د سولې پروسه مخ ته وړي تر دې دمه چې پاکستان ته څو ځله سفر کړی او دغه نه پایله هم د ملا برادر خوشي کېدل دي زه وایم چې اوس یې څرکونه را پیدا شوي تر یو حده څرکونه یې را پیدا شوي دي خو موږ د شک په نظر ځکه ګورو ورته چې موږ په وار وار همدغه شیدې سوي یو اوس مستۍ ته لاس نه ورنږدې کوو په وار وار د سولې د خبرو لاندې افغانان وژل شوي اوس وژل کیږي قتل کیږي او امریکا هم ورته ګوري چې پاکستان ده غرض نه وي پې نړۍ هم ویني چې پاکستان د ترهګرو ځاله نه کور یې دی بیخي کور یې دی زه بیرته چې راغلم په تاسو باندې همدا خبره په زما پوښتنه به دا وي چې په سیمه کې په جنګ کې د امریکا ګټه ده که په سوله کې خو په سوله کې دا خو هر ورځ که جنګ وي د دوی هم پیسې هم د دوی سرتیري هم د دوی دغه شان و کرکټر هم له منځه ځي د امریکا زه بیرته راگرزم ښاغلی اصولی صاحب آقای فرامرز شما نقش ملا غنی برادر که معاون ملا محمد عمر مجاهد در زمان طالبا گفته میشد و رئیس تنظیم جنوب غرب و غرب هم تعیین شده بود و یکی از قماندانان جنگی طالبا بود از 4 نفری که تحریک طالبا را ایجاد کردن یکی نام ملا برادر بود رهایی ملا برادر را شما چقدر مؤثر میدانید در مسئله صلح افغانستان حکومت آقای کرزی به بارها از پاکستان خواسته ملا برادر را رها بکنه ملا برادر از قوم پوپلزی و از ارزگان است و از نزدیکای رئیس جمهور کرزی هم گفته میشه سلام خدمت شما و مهمانان گرامی در بحث و بیننده های گرامی آریانا نیوز من فکر میکنم که اگر بحث خود یک مقدار از جای دیگه شروع کنیم شاید زودتر به نتیجه برسیم تا نقش یک نفر که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه ببین اولین پرسشی هست که مشکل جنگ افغانستان در کجا هست و بعد جنگی که صلح میخواد و انتظار صلح داره چی راه حل هایی داره شما در نظر بگیریم که در جنگ افغانستان کمتر کشور امروز در دنیا هست که دخیل نباشه از مجموعه اعضای پیمان ناتو شروع تا کشورهای منطقه افغانستان و چند تا کشور را که به شکل مشخص دشمنی با افغانستان داره و بعد محور تمام اینمی بازی‌های سیاسی در محراق افغانستان هست با در نظر داشتی که اگر وقت ما محاسبه میکنیم که با اینمی پیچیدگی جنگی که در افغانستان وجود داره نقش یک نفر چقدر تاثیرگذار است فکر میکنم که هنوز خیلی زود است قضاوت کنیم که نقش یک نفر چقدر سازنده است و بارزش است اما زوایای پنهان از این بحث بیشتر اینی هست که آمریکا و رقمی که شما اشاره کردین در طی 17 سال جنگ در افغانستان هزینه خیلی سنگینی را داشته هم از نقطه نظر نیروی انسانی و هم از نقطه نظر مالی بنا ناگزیر هست که یک قسمت خود از این مشکل خلاص کنه یعنی دنبال از این هست که ما چطور میتونیم از این مشکلاتی که گریبانگیر آمریکا هست و هزینه خیلی سنگین داره چطور ما میتونیم حداقل خود یک مقدار کنار بکشیم و متاسفانه مو رقمی که در سال 71 یک مرحله افغانستان در باطلاق تماما مشکلات افتاد آمریکا در پشت از او قضیه بود آمدن در سال 71 وقتی که مجاهدین کابل گرفت و افغانستان گرفت دیگه او زمان آمریکایی وجود نداشت مردم افغانستان بود که تاوان داده میرفت و امروز تقریبا در عین موقعیت ما قرار داریم شما در نظر بگیریم که از نقطه نظر پروسیجر جنگ 40 ساله افغانستان دولت وجود داشته بود زمان و امی مجموعه نیروهایی که امروز در داخل افغانستان هست در مقابل مو حکومت استفاده شد تا یک سقوط کرد مجاهدین آمد حاکم شد اما پای خود پس کشیدن یک مجموعه زیادی بودن و افغانستان دوباره درگیر و سالها درگیر آمد طالبان جایگزین شد طالبان که رفت شکست خورد دوباره هنوز این مشکلات ما پایان نیافته مفهومش این هست که بدبختانه افغانستان از جمعی کشورهایی هست که پیچیده ترین نوع جنگ را داشته در این مدت زمان و طرفهای خیلی زیادی درگیری جنگ هست بنان با این وضعیت انتظاری که یک نفر بتونه واقعا این مشکلات حل کنه و واقعا تاثیرگذار باشه و باور نداره خب آقای فرامرز ملا غنی برادر یکی از رهبرای نزدیک طالباست و که یک رهبر تاثیرگذار بالای طالباست شما میدونید که طالبا یک گروه
احساساتی و دینی است که میتونه افراد سابقش بالای تاثیر زیاد داشته باشه و چیزی که شما به نام جنگ گسترده میگین ماشین این جنگ طالبان هستن و ناتو در گزارشی که به نشر سپرده 70% افغانستان در دست مخالفین دانسته و به خصوص طالبان گفته که این به دست تا در حدود 70 تا 65% به دست طالبان است. پس به این معنا که طالبان میتونن نقش کلیدی داشته باشه. به رد نمیکنیم. اگر فکر کنیم که یکی از رهبرها باشه و به خاطر صلح فضای صلح باز شده، این یک مسئله یاد شده و ذبیح الله مجاهد هم پذیرفته که در نتیجه تفاهم بین تفاهم سیاسی، کلمه سیاسی هم استفاده شده که در نتیجه تفاهم سیاسی بین طالبان و امریکا آقای برادر رها شده. ببینید جناب حسرت، پیچیدگی را که من عرض میکنم خدمت شما در نظر بگیرید کسایی که در درون نظام هست و عملا عضو نظام هست و عملا در حکومت در رهبری دولت حضور داره، چقدر بستر جنگ چی بستر صلح در اینجا فراهم شده که ما بریم به سوی مخالفین مسلح افغانستان و بعد اونا رو بیاریم به پای میز صلح بکشانیم. یک بحث دومی که آیا واقعا طالبان اون نیروی یک پارچه‌ای را که شما میگین هست، من به باور ندارم، به خاطر که یک ایده زیاده هستن در درون نیمی افغانستانی که امروز درگیر جنگ هست که بیشتر منافع یک مجموعه رو دنبال میکنه و یک ساختار خیلی مشخصی نیست در اینجا. به این مفهوم طالبان چقدر یک هویت واقعی تر داره در درون افغانستان که 70% ادعا میشه که خاک افغانستان در دستشان هست. والی نام نهاد، ولسوال نام نهاد، یا نمیفهم چطور چی رقم هویت تعریف کرده میتونیم این زمین مجموعه ای را که 70% افغانستان. من آقای فرماست من میخوایم که اضافه بکنم با شما در بحثتون اضافه داشته باشین. عید سعید فطر یک چیزی بر شما نشان داده شد که وقتی که اوربند اعلان شد از کندوز تا بدخشان، از بدخشان تا ننگرهار، از ننگرهار تا بابامیان تمامی طالبا اوربند کردن. فقط یک بحث رهبری طالبا اوربند کرد، به این معنا که تمام طالبا یکی بودن، از یک صدا شروع کردن. یک سیستم جور شدگی طالبا در حالی که در حالت جنگ هستند در به اندازه منظم است که سیستم داخلی حکومت افغانستان همون از ما این قسمت‌هاش موافق هستم که این اتفاقات افتاده، اما آنچه که استراتژی های عمومی هست و در مقابل جنگ و صلح افغانستان اینی در کجای از این تعریف میشه اصل بس اینی هست. به خاطر که فرمول های را که ما 40 سال به این طرف تجربه میکنیم که پاکستان به مثابه یک دشمن استراتژیک افغانستان همیشه نسخه بعدی را داشته برای خود و از او استفاده کرده. در زمانی که مجاهدین در داخل پاکستان حضور داشتند در مقابل دولت او زمان، همین مجاهدینی که در او زمان فعالیت میکردن، همون بحث همیشگی هستی که شفاخانه ما از بین میرفت، پل پولشک ما از بین میرفت و متاسفانه تأسیسات دولتی ما از بین میرفت. مجاهدین آمدن در درون افغانستان، ادامهش نسخه بعدی بود که طالبان بود. طالبان عین جایگاه را گرفتن، عین قضیه و عین فرمول تطبیق شد که امروز پل پولشک افغانستان خراب بشه، سرباز افغانستان کشته میشه و چیز اتفاق نیفتاده که تغییر کرده باشه. ادامه دوباره داعش هست که عملا وجود داره، فقط نام تغییر کرده. داعش عین کار رو میکنه، متاسفانه یک مقدار وحشیگره یا نه که میای سر انسان‌های افغانستان بسیار براحتی اینا رو ضعف میکنه، سرشون میبرن. بنان وقتی ما میایم اینی رو یه رقم فکر میکنیم خیلی خوشبینانه هست که اینا نیروی یک دسته است و ما میتونیم اگر بیایم ملا برادر و امروزی صلح ما میتونیم پیش بریم، در حالی که طور نیست. بله. تا زمانی که افغانستان شما در نظر بگیرین که بحث می هست که مردم افغانستان خودشان مشکل خود حل کردن در درون، به هیچ صورت ما در بیرون از این قضیه دوباره بر شما برمیگردم که غیر از خوشبینی ما کدام راه دیگه هم داریم. بله. اگر غیر خوشبینی راه دیگه داریم چی خود باشه؟ من برمیگردم. برمیگردم قسمت کوتاه اشاره رو دارم که این میال فعلا در نیمی حکومت و در نیمی نظام از کسایی در درون نظام هستن عملا مخالفت بسیار شدید با خود نظام دارن که هم در حکومت هستن هم در اپوزیسیون. در تمام حکومت ها چنین مخالفت ها هست، یعنی مخالفت ها در دایره دموکراسی تعریف میشه. گاهی وقتا مسلحانه است، چیزی که ویرانگر است قسمت است. خب برمیگردم. خاطر لال صاحب تاسو د ملا غنی برادر ونډه او نقش په سوله او جنگ کې څومره ارزښتناک بولي؟ آیا دا کولی شي چې حدالاقل دومره وکړی شي طالبان سوله ته وهڅوي چې تر څو افغان طالبان سوله ته کینی؟ حال دا چې په وار افغان حکومت ور باندې غږ کړی چې سوله ته کینی او سوله ته حاضر شوي نه دي.
د لوی څښتن تعالی په نامه باندې خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو درنو مېلمنو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. سوله د افغانستان او د افغانانو دپاره د هغه شپونکي معنا لري چې کله به د چغې وهلې چې الې په لیوان راغللو رمه مې رانه وخوړلو، کلي خلک به چې ورغله هلته به هېڅ خبره هم نه وه، خو بیا دا چغې وهلې. بله ورځ چې رښتیا هم لیوان پرې راغلي دي نو چېرڅونه چغې وهي خلکو ویل چې دا دروغ وایي، نو ټوله رمۍ لیوانو خوړلې وه. دا د سولې خبرې تقریبا د 20 کلو نه کم و زیات را په دې خوا باندې دا را روانې دي او را روانې دي. همدغه یو به بولاله ده ویل کېږي، کله د یو طرف نه د یوې زاویې نه شروع شي، کله د بلې ناحیې نه شروع شي، کله د یو چا په وجود کې وي، کله د بل چا په وجود کې وي، خو افغانان د سولې راتګ ته ناهیلي شوي دي. هغه باور چې پخوا د سولې په خبرو باندې افغانانو کولو هغه اوس نشته. زه په دې کې شک نه ګڼم چې ملا برادر د سولې په اړوند باندې که وغواړي او هغه کړۍ وغواړي چې ملا برادر جوړ کړی دی او هغه کړۍ وغواړي چې د افغانستان حکومت جوړ کړی دی، دواړه وغواړي، نو بیا د سولې راتګ هېڅ مشکله خبره نه ده. د سولې او د جنګ دوه مهم ابعاد دي، یو خارجي دی یو داخلي دی. همدغسې د سولې یو داخلي ابعاد دی بل بیروني دی. جنګ تاسو وګورئ چې یو خوا نه موږ باندې دنیا دا تپلی دی، د بلې خوا نه موږ دا جنګ په خپله په ځان باندې تپلی دی. یعنې موږ خپله هم ډېر زیات ملامت یو. که د بل ټوپک په اوږو باندې ونه ګرځوو، د بل د ګټو دپاره کار ونه کړو او موږ ډز ونه کړو، موږ ټوپک را وانه خلو، نو په افغانستان کې به څوک جنګ وکړي؟ دلته په خپله اتومات صلح راځي. دی هغه داخلي ابعاد دي، هم د جنګ هم د صلح، او بهرني خو همدې ته ناست دي چې هغه په منطقه کې نظامي اقتصادي نورې وغیره ګټې لري. هغوی کله د جنګ خبره راپورته کړي جنګ کوي، کله د سولې خبرې راپورته کړي، کله یو ډیالوګ، کله بل او کله بل. اصلا سوله په داسې یو شی نه دی چې په بازار کې واخیستل شي او دلته راوړل شي. سوله به موږ خپله افغانان راولو. دغه ملک چې وړاندې جوړ شوی دی دا به په خپله باندې آبادوو، تر هغې پورې چې خپله کار ته کار ونه وایو. هغه که صلح وي، که هغه بیا آبادي وي، او که هغه د ملي وحدت مسله وي، موږ ته د ملک نه د جغرافیې د حدود نه چې بیرون وي هغه موږ ته نه دغه کوي. د دې ښکاره مثال د تیر حکومت چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړله، د پاکستان نه څو ځل په جدي باندې غوښتنه وکړه چې ملا برادر خوشې کړي. په همغه وخت کې د تیر حکومت د پاکستان ځینې شرطونه ومنل. اوس موږ نه پوهېږو چې دغه د صلح دپاره ډېره صلح به موږ ته په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي. لګیا یو موږ د دغه صلح تاوان او هغه قیمت ورکوو. تاسو وګورئ چې پرون په قندار کې کومه پیښه وشوله او د هغې سره متصل د ملا برادر خوشي کېدل، دا د یو بل سره اړیکې نیسي. د هغه څه دي چې په هغې باندې تحلیلګران پوهېږي، په هغې باندې شنونکي پوهېږي. نو دلته آیا د دې نه مخکې که موږ دا ووایو چې د پاکستان په ظاهره باندې د پاکستان او د امریکې اړیکې وګورو هغه ډېرې ګډې وډې دي او هغه هېڅکله د دې جوګه نه دي، خو د دې نه معلومیږي چې دغه افغانانو ته دغه ټول په یو سب کې ولاړ دي او دغه ټول چې هر څه بدبختۍ په د افغانستان کې کېږي په دې کې د ټولو لاس دی، هم د همسایه هېوادونو، هم هغه د لرې نه چې راځي او یا د لرې نه چې څه کوي هغې په دې کې لاس دی. ته آیا د تیر حکومت یا د موجوده حکومت د ملا برادر د راخوشي کولو دپاره آیا نورې ډیپلوماتیکې لارې نه وي؟ آیا نور نړیوال قوانین یا اصول نه وو چې تر نننۍ ورځې پورې د 8 کاله که واقعا په ملا برادر باندې زموږ صلح راتلی او دا مشکل حل کېدلی؟ آیا زموږ حکومتونو ولې په دې 18 کلونو کې دې ته کار نه دی ویلی؟ ولې هغه لابیانې نه دي کړي؟ عرض کوم خو وار غوښتنې کړي دي، غوښتنې کړي. ګوره غوښتنې زموږ غوښتنې هره غوښتنه پرون ستا ولسمشر په قندار کې وویل چې پاکستان د دغه پیښې عامل په پاکستان کې د پاکستان موږ ته باید دا خلک وسپاري چې موږ یې محاکمه کړو. پاکستان سره کوم برخورد په مقابل کې سره کوم عکس العمل وښودو؟ هېڅ زموږ خبرې ته پاکستان اهمیت نه ورکوي.
نو چې دلته پاکستان زموږ غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، زموږ حیثیت او شخصیت او زموږ ازادۍ او خپلواکۍ ته قایل نه دي، متقابل احترام بین الدول قوانینو ته قانع نه دي، نو آیا حکومت ته هم یو لاره کول پکار دي چې دوی یو لاره ځان ته اختیار کړي، یو تګلاره ځان ته جوړه کړي چې هغه نړیوالو سره لابي کول دي. زموږ د هیواد بهرنۍ پالیسي چې ده هغه په صفر کې ضرب ده، زموږ ډیپلوماتان په صفر کې ضرب دي، یو دوه درې کسان زه نه حسابوم چې هغلته به ډېر ښه خلک وي او هغوی به کار کوي، خو په مجموع کې دغه هر څه په صفر. زموږ دولت تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېدلو چې د جنګ ابعاد پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې ورو ته اشاره وکړله چې آیا جنګ ولې په دې افغانستان کې کیږي، دا تر اوسه پورې موږ د دې ارزونه ونه کړه. همدغسې د صلحې دپاره موږ په دې تېرو 18 کلونو کې هېڅ قسم ته ارزونه نه ده کړې، هیڅ قسم څېړنه تحقیق هم نه دی کړی چې آیا سوله په کوم شکل باندې راتلی شي چې همغسې تګلارې همغسې پالیسۍ ورته جوړې شي. په ډېر تعصب سره چې دا زموږ حکومت لکه څنګه چې نور چلی همغسې د همهغوی دغه ته ناست دی، که هغې راته صلح هم راولي او که هغې راته دا ملک هم جوړ کړي او که هغې راته دا ماشونه او دا هر څه چې دا نن ګورو او دا ټول هر څه راته راکړي. نو دا خو ویلی شئ چې دا خو جنګ زموږ نه ده. تاسو په سر کې ویل چې دا جنګ او جګړه د افغانستان نه ده. که جنګ او جګړه زموږ نه ده، جنګ زموږ د بله خوا نه تپل کېږي، نو بیا خو سوله همغه راوستلی شي. دا د امریکا ما درته وویلې چې د سولې او د جنګ دوه ابعاد دي، دوه اړخونه دي، چې یو یې کورنی اړخ دی، یو یې بیروني اړخ دی. بیروني خو هغوی په موږ باندې جنګ تپلی دی او هغوی نه غواړي، تر هغه وخته پورې هغوی نه غواړي چې د هغوی مقاصد هغه که نظامي دي او که سیاسي دي چې هغه په منطقه کې پوره شوي نه وي، هغوی هېڅکله نه غواړي. که هغوی کله په صلح کې د هغوی مقاصد لاسته راتلو بیا به د صلحې خبرې کوي، کله که په جنګ کې په لاسته راتله هغوی به دلته جنګ ګرموي. یعنې هغوی دغه یو بیروني اړخ دی، مخکې ما دې ته اشاره وکړله. یو یې کورنی اړخ دی چې زه دغه د ملک ځان مالک وګڼم، بل افغان ته د ورور په سترګه وګوري او دغه ټول داخلي اختلافات د منځه لرې کړو او په دې باندې راټول شو چې دا څه زموږ کېږي، زموږ په دې هېواد کې دا ټول بهرنۍ هغه پروژې دي او هغه پلانونه او تګلارې دي چې د نورو د خوا نه د مخکې نه ډیزاین او پلان شوي دي. نو موږ ته څه کول پکار دي؟ موږ باید د هغې په مقابل کې څنګه برخورد وکړو په ډېر تعصب سره. که دا اوس په هر نوم باندې ته دا وګوره چې اول د افغانستان دا سیاسي حلقې وګوره چې دا د سیاسي احزابو په نوم باندې یادېږي، دا ټول بیروني دي، دا ټول بهرنۍ کړۍ دي، دا ټول د نورو دپاره تر اوسه پورې په د افغانستان کې که خلقیانو که پرچمیانو که هغه د اخواني ګروپونه و که نورو دا ټول بهرنۍ کړیو پورې نښتي دي. که هغه په دې ملک کې ډېر ښه خلک داسې وو چې هغوی ملي خلک وو، هغوی د دې ملک ځان مالک ګڼلو او هغوی خپلو ګټو ته، ملي ګټو ته، د خلکو ګټو ته ژمن وو، خو هغوی تر نننۍ ورځې پورې ولې کامیاب حزبونه جوړ کړل، بیرته ناکام وو ځکه بهرنۍ مرسته نه درلودله. نو دغه څوک چې مننه ښاغلی لال صاحب، آیا دا زموږ سولې او جګړه پایلې به ولري که ونه لري؟ مونږ خوشبینه اوسو که نه اوسو؟ که امریکا نشي کوی، که امریکا هم نه غواړي، نو بیا نو د حل لاره چه ده؟ زه له وقفې نه وروسته به دا بحث له تاسو سره ولرم. بیننده های از یک وقفه کوتاه داریم. شما بیننده برنامه نگرش هستید. خاقل اصولی صاحب، اوس اول خو په دغه سوله کې چې زما دغه دواړه میلمانه ورته په شک سترګه ګوري او سوله هم د لویو هیوادونو ونډه هم ده او لاسوهنه ده په افغانستان کې. تاسو دا راته ووایئ چې په دغه سیمه کې د امریکا په سیمه کې چې سوله راشي د امریکا په ګټه ده که نه جنګ یې په ګټه ده چې جنګ به ادامه ورکړي؟ نو که یې جنګ په ګټه وي نو بیا زلمی خلیزاد ولې ټاکي؟ ولې بیا د سپینې ماڼۍ نماینده استازی ورته رالیږي؟ ولې بیا د پنتاګونه کس رالیږي وارزي په پاکستان ته او پاکستان ته وایي بیا له طالبانو سره کینی، طالبان ته امتیازات ورکوي؟ ګورئ، د هغه وخت نه چې طالبان تبعید شول د افغانستان، دوی نه یوازې تبعید شول، نظام یې د افغانستان څخه ورک شو. د دوی نوم نور د خلکو د ژبو ولوېده. څنګه کیدای شي چې په ظرف د 2-3 کلونو کې بیرته همدغه طالبان سره منسجم شي، راجیګ شي او بیرته جګړه شروع کړي؟ داسې جګړه چې دوی ولسوالۍ سقوط کړي، ولایتونه سقوط کړي، لویې لارې بندې کړي،
او د هیواد یو څه سیمې د ځان سره ولري او همیشه دپاره یې وساتي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک هم په دې پوهېږي چې ولې داسې کېږي او ولې وشول داسې. کله چې د طالبانو نظام ړنګ شو دلته دغسې یوه سوله راغله لکه څنګه چې په ظاهرشاهي کې وه. افغانانو کولی شول چې د خوست حرکت وکړي تر بدخشان عین تر واخانه په یو موټر کې سفر وکړي، همدغسې د نورستانه تر هراته. مګر اوس پوهېږو چې اوس هغه حالت نه دی، اوس جګړه تیزه شوې ده، جګړې زور اخیستی دی. داخلي عوامل هم لري او بهرني هم لري. وبخیر اصولي صاحب، نو په سر کې په هغه وخت کې د امریکا تېروتنه وه چې طالبان له پامې وغورځول، که نه نو د بن په ناسته کې باید طالبان حضور درلود. او اوس نو دغه ستونزې چې موږ یې لرو او له 50-80% څنګه چې ناټو وایي خاوره د مخالفینو په لاس کې ده، دا به نه وی. نو هغه وخت کې طالبان غوښته چې سوله راشي، هغه وخت کې غوښته چې طالبان په دغه حکومت کې ورګډ شي چې همدغه امریکا ونه شو کړی چې دغه پروسه منځته راشي. ګورئ، په اوایلو کې امریکا او د افغانستان د وخت حکومت دواړو غلطي وکړه، اشتباهګانې یې وکړې. اشتباهګانې په دې معنا چې که چیرې امریکا غوښتې وای چې د بن په کنفرانس کې دوی ته ونډه ورکړي، دا خو یوه مسله وه، خو امریکایانو ونه غوښتل. د هغې نه وروسته همدغه بهرنیان او د افغانستان دولت نه یوازې دا چې غلي کېناستل، د دوی په پاتشونو پسې شول. دوی تر یو حده دا موضوع دغسې وڅېړله چې ګواکې که موږ هغه پاتشونې چې په افغانستان کې طالبانو دي دوی بندیان کو، دوی ونیسو او دوی د افغانستان لا نور هم تبعید کو، نو ګټه به وکړي. هغې په هغه وخت کې تاوان وکړه، دوی وهڅول. یو ځل بیا لکه څنګه چې د ثور انقلاب چې وشو، افغانان یې د پاکستان غېږې ته ور واچول، لاړل او پاکستان ښه ورته خوشحاله و، ډوډۍ هم ورکوله، وسله هم ورکوله، افغانستان پسې بیرته راولېږل. جهاد هم شروع شو او د افغانستان د وخت د روس پلوه حکومت پر ضد باندې تحرکات شروع شول چې هغه د نسکورې هم که. زه وایم چې داسې باید نه وای شوي. په هر صورت هغه وخت تیر شو. اوس په اوس کې زه وایم چې سوله که طالبان غواړي د امریکا سره وکړي یا د امریکا سره مستقیمې خبرې وکړي ودې کړي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په اساسي قانون کې تغییر راشي یا بدلون پکې راولي، دا د هم زموږ حکومت ورسره ومني. خو په شرایط دا چې د افغانستان ملي ګټې باید خوندي وي، د افغانستان ملي ارزښتونه باید خوندي وي، یعنې هغه څه چې د یو هیواد دپاره اړین دي او هغې ته موږ سرې کرښې ویلی شو. سوله هیڅ قیمت نه لري. په ورځ کې موږ په لسو تلفات ورکوو. اصولي صاحب، تاسې طالبان چلنجوئ، حال دا چې اوس نو افغان حکومت نړیواله ټولنه چلنج ده د طالبانو په وړاندې. دوی غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي. طالبان هیڅ وخت نه دي ویلي چې موږ سوله کوو او نه سولو ته آماده دي او چمتو دي. پس اوس په نړیواله کچه هم لاسونه رسیږي، لکه په چین کې لاس رسیږي، په روسیه کې لاس رسیږي، په ایران کې. نو دغه چلنج ده. نو تاسې چې ملي ګټه یادوئ، طالبان هم ځان ته ملي ګټه لري. ګورئ، طالبان هم افغانان دي، دوی دغسې یوه ډله نه ده لکه څنګه چې داعش ده. داعش نړیوال تورستان دي. دوی د افغانانو په خاوره کې زیږېدلي، د افغانانو ورونه دي چې یو ورور یې دې خوا دی او یو ورور یې اخوا دی. عین لکه څنګه چې په روس پلوه حکومت کې وو. روس پلوه حکومت کې یو ورور به دې خوا و، جنرال و، او یو خوا بله خوا به یو ورور د مجاهدینو قماندان و. په همدې ډول خبره ده. بنان زه وایم چې سوله
قیمت نه لري. د سولې د راتګ دپاره موږ باید هره لار په لومړیو کې وکاروو او د دوی سره ومنو ده. دوی په اوس کې تا سره سوله ځکه نه کوي چې دوی زورور دي نسبتا. دوی ته کومکونه پاکستان ډیر ورکوي، دوی ته وسلې ډیرې ورکوي، دوی ته ډوډۍ خرسي. نو تاسې طالبان ته د افغان نوم هم وکارول، نو دغه افغانان نه پوهیږي چې دغه پاکستان دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. همدغه ملا برادر د دوی مشر و، تر اوسه ورسره بندي و، همدغه ملا ضعیف ورسره بندي و، د دوی ډیر مشران همدغه ملا عبیدالله اخوند چې د دوی یو مشر و او د پاکستان په جیل کې ووژل شو. نو دغه زموږ افغانان په دې باندې سر نه خلاصېږي. ګورئ طالبان پاکستان په وار خرڅ کړي، دوی په بې شرمانه ډول خرڅ کړي. دوی په هغه وخت کې په بهرنیانو وپلورل، د دوی قمندانان یې وار په وار په بهرنیانو داسې وپلورل چې حتی عزت هم ورپاتې نه شو. بیا هم طالبان لاړل د پاکستان سره یې لاس یو کړل. مطلب دا دی چې لکه څنګه چې پخوا شوي دي، دا خو زموږ تاریخ دی. اوس په د تیرو 40 کلونو کې تکرار شو بیرته همغه تاریخ. په 40 کلونو کې همغه خلک زموږ افغانان لاړل پاکستان په غېږه کې پراته وو که نه. دې خوا روسان راغلل، روسان افغانستان یې پرې ونیو، یرغل یې وکړه، دوی مجبور شول پاکستان ته لاړ شي، ځان د پاکستان، ایران او د نورو هیوادونو غېږې ته واچوو. یو دښمن ته ورغی تر څو چې د خپل دښمن پې ووایي. دلته هغه مسله بیا مطرح نه ده د دوی سره چې د چا مرسته اخلي. خدای دې وکړي چې هر څوک وي، مجاهدینو هم همداسې وکړل. د امریکا یې مرسته واخیسته، روس یې پرې ووهه. د چین د بت پرست نه یې مرسته واخیسته، خپل ورور مسلمان یې دلته پرې ووهه. دغه مسلمان چې دې خوا و دیم هم دا وکړل، د روس او د مسکو نه یې مرسته واخیسته، هغه ورور یې پرې ووهه. یعنې په یو نه یو ډول ټول غواړي چې د هر ځای چې مرسته په لاس ورشي او مخالف طرف پرې وځپي. مننه. دا هم خو ویلی شو چې همدغه تجربه چې اوس مجاهدین په ډیر بد تجربه تکرار که او له روسانو سره کېناسته، د ډاکټر نجیب له حکومت سره کېناستل، ډیرې تلخ وازمول او همغه وه چې مجاهدین ټوټې ټوټې شول او اوس د هېچا په قدر هم ورته څوک نه ګوري. ښاغلی اصولي صاحب کلن راته وایي اوس نو وړاندې چې ده د حل لاره په څه کې ګورئ؟ ښاغلی اصولي صاحب کلن وي چې زموږ وخت زه وایم پر طالبانو ته چې طالبانو تاسو د افغانستان حکومت ته هر نوم ورکوئ ورې کوي، اما په آخر کې په نهایت کې هم تاسو سوله باید وکړئ او که نه. راشئ د ورور وژنه نور بس که د افغانستان د حکومت سره کښېنئ، خپل شرطونه هم پرې ومنئ، د افغانستان د اساسي قانون کې هم تغییر راولئ، بدلون راولئ، پکې تصحیح یې کوئ که کوم ځای کې ستاسو په نظر اشتباهات دي پکې. اسلامي شریعت هم تر یو حده اوس هم زموږ قوانین د اسلامي شریعت پر ضد نه دي، بلکې هیڅ قانون نشي کولی چې د افغانستان د دین چې اسلام دی د هغې پر ضد واوسي. تاسو چې کوم ځای کې بدلون راولئ، بدلون راولئ، د افغانستان خلک نور مه وژنئ، راشئ د دې حکومت سره کښېنئ. بهرانیان چې دلته میشت دي ستاسو د جګړې د وجې میشت دي، تاسو جوړ شئ. امریکا ته موږ وایو چې امریکا نور ووځه د افغانستانه. هیڅ افغان ته بهرنی په افغانستان کې خوند نه ورکوي. که موږ په دې نه ډارېدی چې دلته به بیا هم د پنجابي غېږې ته لویږو، بیا به هم په لارو کوڅو کې بهرنی پنجابی راته ولاړ وي، هغه پنجابی چې ما افغان مسلمان کړی دی، موږ وو چې دای مسلمان کړم، نن دای ماته لمونځ راښیي. د دې علت څه دی؟ د دې علت دا دی چې موږ نه یو سره جوړ. و طالبه هغه څوک چې ما مسلمان کړی دی، هغه چاته چې ما کلمه ښودلې ده، هغه څوک چې د پټان د نومه به ډارېده او اولادونه به یې د پټان په نوم باندې ویده کول، هغه راځي نن ستا په ډیورن باندې خط کش کوي، ستا افغانستان خاورې ته یې سترګې پټې کړي، ستا اردو درړنګوي او لا نور هم په همده اوس کې ستا مکتب در سوځوي.
ستا کلینیک در الوزي، ستا عسکر در حلالوي، ستا افغانان درته په بمونو تړي. بنان دا غیرت څه شو؟ د اسلامي غیرت دی، افغاني غیرت خو نشته. د اسلامی غیرت خو لږ سړی باید دې ته فکر وکړي. تشکر خیر اوسه. آقای فرامرد، شما در حال در چی میبینین؟ فکر میکنین که صلح افغانستان یک نتیجه خواهد داد یا باورایتان تا او اندازه را هست که فکر میکنین که زلمه خلیلزاد و جمعی از کسای نماینده‌ای که با حرکت دارن در مورد صلح افغانستان، در حالی که جنگ افغانستان اگر یک طرف قویش و طرف مهمش امریکا باشه؟ ما پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم رو میخوایم عرض کنم که قسمت باید مردم افغانستان خیلی واضح متوجه باشه که جامعه سرمایه‌داری در مجموع یک پالیسی رو در سطح دنیا دنبال میکنه که چقدر ما مردم افغانستان زود رستگار میتونیم. یک بحث که چطور بشه که زمینه تولید و مصرف ها در کشورهای جنگ زده فراهم کنه و بتونه که به این اساس همو شرکت‌های خیلی کلانی که داره اونها رو به دوران بندازه. شما میفهمید از نقطه نظر منطق فلسفی از این چیز که جامعه آمریکا در یک مرحله در جای رسیده بود که تقریبا تولیدات دیگه به نقطه استوای خود رسیده بود. ماشین های زیادی، نمیفهم مسائل جنگی مختلفی، انواع چیزایی رو و بیشتر ضرورت داشت در کشور دیگه که باید این رو فراهم کنه. یک قسمت امروز در جای رسیده که اشتباه شده. بنان ما مردم افغانستان هستیم که خیلی متاسفانه با دریغ و درد هنوز نمیفهمیم که در کجای کار ما مشکل وجود داره و چطور است. راه حل هم میایم. چیزی که ما باور دارم اینی هست که ما مردم افغانستان برونتر از افغانستان یک هویت داریم که امروز بی‌نظم‌ترین مردم دنیا، مواد مخدر فروشترین مردم دنیا، بی‌قانون‌ترین مردم دنیا، فاسدترین مردم دنیا، ولی در درون اینجا که هست ما هزاره هستیم، ما پشتون هستیم، ما تاجیک هستیم، ما بلوچ هستیم، مختلف مردم هستیم، در حالی که شما در هر میدان هوایی که برین به نام افغانی شما به صف استاد شوین و در اونجا پاسپورتتون رو میبینن و شما باید دقیق چک شوین که شما چیز رو ندارین که واقعا باعث آسیب رسیدن به کشور شود. ببین وقتی این هویت ما هست ما چطور میتونیم راه حل پیدا کنیم؟ بحث معنی هست که مردم افغانستان درد مشترک داره، مردم افغانستان پیشرفتش مشترک است، مردم افغانستان تماما بدبختیش مشترک است و تماما خوشیش مشترک است. تا زمانی که خود ما مردم افغانستان به این معضل پای نتیم هیچ کس برای ما این کار کردن نمیتونه. بنابراین آنچه که ما آرزو داریم اینی هست که ما مردم افغانستان دیگه اینی که گیده آمده زن زی سوی استفاده کردن که تو فلان قوم هستی، تو از فلان مذهب هستی، تو از فلان سمت هستی، تو به فلان زبان گپ میزنی، یک ایده از سود بردن. اما در پایانش مردم افغانستان است که تمام تاوان داده و این روز فرزندش کشته میشه، در خانه خود امنیت نداره و تماما مشکلاتی سنگینی از این جنگ ها و از این مشکلات مردم افغانستان مشانه خود برداشته. بنابراین آرزومندی هستم که مردم افغانستان در قسمت انسجام و بسیج یک بار جدی به تکیه کنن که ما مردم افغانستان هستیم. بدبختانه ایده اومدن حتی افغان و نمیفهم غیر افغان و چطور و کدام مذهب و چطور چقدر مشکل ما رو حل کرده میتونه اینا که هر روز سر زی جنگیده رفتیم و امروز وطن خود ویران کردیم. هیچ اتفاق دیگه نیفتاده. شما در نظر بگیرید هر روز هر افغانی که کشته میشه فقط افغان است کشته میشه. هیچ اتفاق برای هیچ کشور دنیا نمیاد. کوتاه اضافه بکنم. فکر نمیکنین افغانا همشون صلح میخواین؟ فکر نمیکنن که وقتی که بس انتخابات شد و به خاطر تعیین نماینده خود همگیش در بدترین بیمها و ترسا رفتن رای دادن؟ بله. پس مشکل مردم افغان نیست. حضرت صاحب یک ظرافت داره. ظرافتش اینی هست که ما مردم هنوز در خیلی جاها ابزار هستیم در دست کسایی که از ما سوء استفاده میکنن. یا نامش رهبر میمانیم، یا نامش قلدور میمانیم، یا نامش زورگو میمانیم. ایده زیاد ما هستیم که هنوز به رزونا کار میکنیم. اینمی انتخابات قسمت اونمو بود. اینمی انتخابات که فاجعه خلق شده من نفهمم که هست دوباره. بنابراین اصل ارز معنی هست که اینمی ظرافت باید بفهمیم. مردمی زیادی نیستن اینا کسایی هستن که بسیار محدود است. شاید اون بالاترین آمار داشته باشیم 100,000 نفر باشه. اما اینمی 100,000 نفر 30 میلیون نفوس افغانستان تا امروز بدبخت کرده. به نام قوم، به نام زبان، به نام سمت، به نام مذهب، هر چی که نام میمونیم. بنابراین ظرافتش اینی هست که اگر ما میخوایم واقعا صلح تعریف کنیم یک بار بینی نبگویم بینی قلدر و زورگو و نمیفهمم فرصت طلب که دیگه از احساسات دینی مذهبی و قومی و زبانی ما سوء استفاده نکنه. تشکر. و بحث دومی هست که ما دوباره کسایی را که واقعا وطن پرست هست، واقعا معتقد به ارزش‌های مردم افغانستان هست،
واقعا معتقد به منافع ملی افغانستان هست دنبالش بگیریم و واقعا صادقانه با گشنگی، با سختی، با فشار، به هر چیز تن بتیم دنبال ساختن وطن خود بگیریم. هیچ کس برای ما نمیسازه. بسیار تشکر. خود ما بسازیم. بسیار تشکر آقای فرامرز. ښاغلی لال صاحب تاسې ورته کوم وړاندیز لرئ؟ حال دا چې په دې منځ کې به د افغانستان د سولې او په جګړه کې د حل لاره لټول به ډېر سخت او ګران وي، خو موږ به یې وړاندې کړو. یقینا چې په داسې لنډ او تنګ وخت کې د دونه غټې معضلې د حل دپاره وړاندیز دا ډېر ګران کار دی، خو موږ افغانانو غلامي نه ده کړې، نو ځکه د ازادۍ په قدر باندې نه پوهېږو. که چېرته موږ یو 50 کاله غلامي وکړله نو بیا د ازادۍ قدر باندې موږ پوهېدلی شو چې ازادي څومره اهمیت لري. همدغسې هم د امن لاندې شپې نه دي کړي، نو ځکه هم جنګ ته ملا تړلې ده. که یو 50 کاله یا 100 کاله هم د امن لاندې شپې تېرې کړلې، بیا موږ هېڅکله که څوک راته وي چې یو وړوکی چاقو راواخله او شی پرې وکړه، هم بیا به ترېنه یېرېږو. نو ځکه که د امن لاندې شپې کړې وای نو نن به هم دغه هره ورځ دا جنګونه په دې هېواد کې نه لیدل. بیا هم همغې خبرې ته راځو چې په ملي وحدت سره راټول شو او د نورو دا ټوپک وغورځوو. هغه سهوي او اشتباهات چې په تیرو کې که د طالبانو مخالفینو نه شوي دي، که د حکومت نه شوي دي، که بهرنۍ نه شوي دي، هر څوک د په خپلو سهوو باندې اعتراف وکړي او په حقیقي معنو کې د سولې ته راوړاندې شي. که تاسو زما د میډیا کلیپونه د 2001 کال نه تر ننې پورې وګورئ، په همغه وخت کې لکه څنګه چې اصولي صاحب ورته اشاره وکړله، په همغه وخت کې موږ دا چغې ووهلې. دوی فکر داسې وکړو چې کله د طالبانو نظام ړنګ شو، دوی فکر وکړو چې طالب د ابد دپاره ختم شولو او دی یو د تروریست په نوم باندې، لکه د بن په پرېکړه کې چې نه حزب اسلامي او نه مولوي خالص او نه طالب دا شریک نه شول. هغه د همدغسې ورځ دپاره قصدن بیرون پرېښه چې بیرته په دې ملک یو بحراني حالت دوی رامنځته کړی شي. که نه په دې باندې ښه پوهېده چې د دوی بیرون پاتې کېدل د افغانستان د صلح د تداوم دپاره نقصان ګټور نه دي. نو په دې خاطر باندې هلته هم دغه اشتباهات وشو. حکومت باندې هم غږ وکړو چې په کورونو مه ننوځئ، مه نیسئ، په یو نوم په بل نوم باندې هغه سیاسي غچونه انتقامونه مه اخلئ. په ډېر تعصب سره چې دلته موږ یو اداره لرو، ملي امنیت دی او یو قانون هم درلوده، اوس هغه ورک دی. د کورنیو بهرنیو جرمونو په ضد باندې قانون دی چې دا د روسانو په وخت کې جوړ شوی و او دغه قانون یوازې د غچ اخیستنې دپاره همیشه حکومتونو استعمال کړی و. د دغه قانون لاندې په لکونو بېګناه خلک اعدام شوي دي. یعنی هغه اشتباهات دي چې تیر موږ ونارځول او د راتلونکي دپاره هم یو مثبته د تیرو بدو ناخوالو لوړو جوړو نه هغې نه موږ هېڅ ګټه پورته نه کړله. بیا هم موږ په دې باندې باید وپوهېږو چې د جنګ نه هېڅ لاس نه راوړي. په نړۍ کې هېڅ داسې مثال نشي پیدا کولی چې د جنګ د لارې یو موضوع حل وي او صلح ده چې همیشه د جنګ ځای نیولی دی. اخر به هم طالبان د صلح ته کښېني، دا که 10 کاله پسې که 2 کاله پسې که سبا ته وي، خو چې بیا ملک ورانوي، افغان تباه کوي، خو د هغې نه اوس فکر وکړئ راشي سره کښېنئ که نه. بل دا چې یو ډېره ریشخند خبره دا ده چې همیشه نړیوال وایي چې د افغانانو په مشرۍ کې خبرې، د افغانانو مشرۍ کې څنګه خبرې؟ تر اوسه پورې زه په دې باندې عقیدهمند نه یم چې دا د افغانانو په مشرۍ کې دا خبرې وي. دا د همدوی په لاس کې دي، د همدوی بهرنیانو په لاس کې دي، هم اخواته هم دې خواته. ډېره مننه. تشکر صاحب، ښاغلی لال صاحب، آقای فرامرز، ښاغلی اصولی صاحب. بیننده های عزیز، تشکر که تا ایدن با ما بودین. برنامه همین قدر بود. تا دم دیگر شما را به خدای کریم رحیم.